ټول درود شریف وایي وروڼو صلی الله علیه وسلم صلی علی سیدنا محمد محترم علماء کرام طلباء اعزام و ډیرو ګرانو محترمو ګرانو مشرانو همزولو ځوانانو او زلمورونو قاری صاحب دی محترم په دغه مدرسه کې نن په دغه لویه خوشحالۍ د قرآن مجید د ختماتو د طالب علمانو د دستار بندۍ او د دوی د حوصله افزایۍ په دغه لویه موقع باندې راجمع شورونو علما به بیانونه انشاءالله کوي څه به شوي وي او د ټولو مقصد هغه په دې خوشحالۍ په دې موقع باندې د الله جل شانه د دغه لوی نعمت شکر ادا کول دي شکر سره الله رب العزت نعمت کې زیادت راولي اضافه راولي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید الله فرمایي که زما د نعمت شکر ادا کوئ زه به درته سیوا کوم ډیر به کوم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او که تاسو زما د نعمتونو ناشکري وکئ سیونه ګڼئ زه به درنه واخلم عذاب مې ډېر سخت نور به در باندې بند کړم دا دومره مدارس او دا دومره مساجد او دا دومره معاهد او خانقاهونه او دا دومره په زرګونو طالبان فارغېدل په هر کال باندې دا د دې د علماو هغه د شکریې هغه نتیجه ده د الحمدلله شکر ادا کوي او په نعمت شکر ادا کول پکار دی الله فرمای نو دغه علما خو شکر ادا کوي الحمدلله نو تاسو وګورئ څوک په خپل مال کې او په خپل اولاد باندې دومره خرچه نشي کولی څومره چې الله علماو له توفیق ورکړی دی په لکونو د طلباو تربیت الله رب العزت د دوی د لاس نه اخلي د دوه څلورو ماشومانو خلکو سره فکر وي چې دا به څنګه چل وي دی به څنګه خوراک سکاک تربیت سکول تعلیم دا به دی څنګه پوره کېږي جامه جوړه نو دا نو چې هغوی شکر نه ادا کوي ورونو دومره در دوام چې علما د دغه خپل توکل او د یقین په بنا باندې او د دغه شکر په وجه باندې تاسو وګورئ د یو ځای بل ځای طالبان راغلي پکې کله یو بچی وي یعنی نور ټول پردي طالبان وي او د هغوی تربیت الله رب العزت د دغه فقیرانو علماو نه اخلي او دا ستاسو هغه مینه او محبت دی الله ستاسو په زړه کې واچوي چې ورشه او د عالم نه تپوس وکړه چې ستا مدرسه څنګه چلېږي او الله جل شانه د مدارسو را ترتیب هم په دغه طریقه باندې چلی د دارالعلوم دیوبند په سرپرستانو کې یو فقیه الامت ابو حنیفه وقت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ چې فقیه النفس بزرگ او عالمو د انګریزانو زمانہ و انګریزانو پردا سی آی ډی وکړه چې د مدرسې ته د امداد د کم ځای نه راځي او څوک یې ورته راړي نو یو انګریز افسر راغو د ګنگوهي صاحب رحمت الله علیه سره ملاو شو ورته وی دیوبند هم دغه شان چلیږي او استاد ګنگوه شریف خانقاه مونږ دا تپوس کول غواړو چې دا خانقاه مدرسه بغیر د چا د خاص امداد نه او بغیر د متعین امداد نه یو کپنی رستو نشته یو اداره رستو نشته یو حکومت د دې رستو امداد نه کوي او د دې ملاتړ کې څوک حکومت والا نه دی لګیا بلکې د یو وزیر او د گورنر په کې مهالاس نشته
دا د الله شان دی. الله به انشاءالله الى یوم القیامه مدارس، مساجد، معاهد او خانقاهونه د فقیرانو په پیسو باندې چلی. که مالداري ورکوي هغه د الله ورکړي، خو طبیعت ته وګوره د فقیرانو طبیعت دی. برخلاف د هغې نه وګوره ګورنر او وزیر او هغه خلک چې هغه حکومت سره تعلق ساتي هغه دا څیزونه نشي چلولی او دا نشي کېدی د حکومت په امداد. نو ګنگوهي صاحب رحمت الله علیه ته هغه انګریز ووی چې موږ ستاسو معلومات کول غواړو چې دا دومره لوی لنګر دا څنګه چلیږي او دا په څه طریقې سره چلیږي، موږ ته لږ د دې ډیټیل راکړئ. هغوی ورته ډیټیل وایي، د دې یو موږ له یو خلاصه راکړئ، موږ ته د دې هغه آډیټ وښایئ. ګنگوهي صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې دا خو موږ ته پته نشته چې د څوک راړي، څنګه به راړي، کله به راړي، راړي به څوک او خامخا به هغه راړي او که نه بل څوک به راړي، دا موږ ته پته نه لګي. انګریز نور هم حیران شو، دا کېدی نه شي. څنګه ستا د میاشتې خرچه چلیږي چې تا ته دا پته نشته چې ماله به میاشت کې څوک څومره پیسې راړي. ګنگوهي صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې نشته نو د تا ته څنګه ووه. نو انګریز ورته ووایي چې میاشت پوره کېږي ته به څه کوې بیا د دې لنګر، د دې وړو، د دې خرچې، د دې پیسو، د دې مستادانو د تنخواه، د طالبانو د دارو درملو دا پیسې به تر کم ځای نه ورکې. حضرت ګنگوهي ورته وفرمایل چې ګوره دا خو درته نشم ویلی چې څوک به راړي، کله به راړي او څومره به راړي څوک، خو دې باندې درته قسم خورم د الله په ذات باندې چې خامخا به الله رب العزت چې دا میاشت لا تېره نی زمونږ د دې مدرسې او د خانقاه دپاره به الله بندوبست د غیبونه کړی. هغه وی دا خو نور هم د حیرانتیا خبره ده. وی دا تاسو له څوک راړي، څنګه یې راړي؟ حضرت ورته وفرمایل تا هم نه تنګو ما هم مه تنګو، راړي یو سړی. وی دا په څه بنیاد راړي؟ دا په ستاسو څه احسان دی یا ورسره ستاسو څه اګریمنټ شوی دی؟ وی نه. وی بیا یې څنګه راړي؟ وی دا چې څوک راړي نو هغه په ځان باندې دا احسان ګڼي چې دې مدرسې والا زما نه پیسې قبولې کړې. وی دا زما ذهن ته نه راځي، پیسې یې هغه درکوي، احسان به هم ستا مني. عجیبه خلک یې. زه غواړم چې پیسې درکوي نو ته به د هغه نه چار چاپېره تاویږي چې دا دې وکړه که دا دې وکړه. وی نه، زه ولې د هغه نه تاو شم؟ زه د هغې په ځای الله ته ولې سجده نه لګوم چې الله ماله څوک راولي چې راکړي د غیبو د خزانو نه چې هر څوک یې راکړي. زه به الله سره رابطه قایم کړم، د دنیا د هغه بل سر نه به الله رب العزت ماله د پیسو بندوبست وکړي. حضرت ګنگوهي چې دا وفرمایل نو انګریز وی چې د دې مطلب باندې هم پوه نه شوم. وی الله دې پې پوه کړه. او وی دا درته هم ووایم که چېرې مونږه دا پیسې د هغه نه وانخلو نو هغه به ډېر خفه شي، هغه به چې ولې رانه وانغوستې. انګریز لاړو، یو څو ورځې پس انګریز رالو، په خپله بیا ګنگوهي صاحب ته یې پریشانه کېږئ ما نن زه څه د هغه مخکې په شان څه د خاص مقصد باندې نه یم راغلی چې زه ستا نه تپوسونه وکړم. زه معافي غواړم په هغه تېر ځل انټروای باندې که هغې کې نه ما نه څه لږې داسې تیزي شوي، د انګریزانو د ظاهري اخلاق داسې وي، هغه یې د دې څیز ډېر خیال ساتي چې څوک ترې خفه نه شي. او هسې نه چې زما نه بې ادبي شوي، تاسو د مسلمانانو لوی عالم یئ. اوس زه هغې څیز له نه یم راغلی چې زه د تا نه تپوسونه وکړم یا تفشیش وکړم، خو زما په زړه کې دا سوچ پې او خبره ګرځېده چې زه خوب ته نه یم پرېښودی. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمه الله دې انګریز ورته څه پیسې ورکړې او کېښودې ورته. حضرت ګنگوهي صاحب ورته وفرمایل چې دا د څه دي؟
چې صاحب یوالې واخله بیا درته وایم یوال ووایه نو بیا به زه ګورم ته سوچ به پې وکړم وی چې سوچ پې وشوې ما په دغه خبره سوچ کولو چې الله جل شانه دی ته دا پیسې داسې ورکوي چې هغه دومره مطمئن دي چې زما د یوې خبرې په جواب کې هغه دا ونه وي چې یاره څه ووایم نو چې را به شي او که نه دومره یقین سره چې د تا دا خبره وکړه نو ما پې سوچ کولو ما وی د دغه الله سره چې داسې کلک تعلق د چا پیدا شي سوال نه پیدا کېږي هغه الله رب العزت مخلوق ته محتاجه کې بابا عبدالرحمن صاحب بشیر ویل چې د تمه د مخلوق د دره پریکړه بادشاهی د مبارک شکه گدای دا فقیران علما دا طلبا تاسو وینئ دی د الله رب العزت په خزانو نظر دی الحمدلله حضرت گنگوی ورته فرمایل چې زستانه پیسې نشم قبولولی ما ته هیڅ قسمه د دې معلومات نشته چې دا به کوم ځای ته ورکوم څه به کوم او بغیر د دې نه به وموشي زه تا نه پیسې نه اخلم هغه وی خامخا یې واخله گنگوی صاحب ورته وفرمایل چې که وای نخلم درنه نو هغه انګریز وی که ته یې وانخلې نو زما د قسم په خدای کېدی شي چې زما په دې ځای باندې زړه وچوي او د مرګ مې راشي ځکه د خفګان نه به مړ یم چې دا ته ولې زما نه ما نه لا تر اوسه پورې چا داسې نه دي کړي چې ما ته یې ویلي چې تا پیسو ته زما ضرورت نشته دا زما لپاره د یو شکست خبره ده چې د دین یو فقیر عالم چې بغیر د پیسو نه د جیب کې ورسره 1 روپۍ نشته هغه بیا هم وایي چې زه ستا پیسو ته نه یم محتاجه ما د دې شکست نه بد که ما ته به ټول عمر دا احساس کمتري وي الله دپاره ما نه دا واخله حضرت گنگوی ورته ووایي ته انګریز یې او ستا بغیر د دې نه دا قدم بهر نه دي چې ته ما ته وایې چې به که پیسې دې وانغستې زه به مړ شم ته ووایې چې ته بغیر د ایمان نه زما مدرسې له پیسې راکوي چې د ایمان خاوند یې هغه به 100 روپۍ مینه راکوي بهرحال گنگوی سے ورته فاسد وی ستا دپاره خو ستاسې کمتري ده خو درته هم دا مه کوه هېڅ خبره نه ده خو هلته زما چې کومه خودي ده او خودداري ده هغه ماله اجازت نه راکوي چې زه یو انګریز ته لاس داسې کوم چې ماله راکړه دا پیسې وی ولې وی زما د الله سره یو وعده شوې ده چې الله ته یې راله راکوې نو ما چاته محتاجه مه کړې نو اگر چې تی په محتاجه راکوې خو ماله دا خوند نه راکوي حضرت گنگوی ته روان شو هغه انګریز مخکې ووتلو حضرت گنگوی چې کله هم په پیزار کې خپې ورکولې خپې په پیزار کې نه ځي خادم ته ووایي چې په دې پیزار کې وګوره چا څه ټومبلې دي چې هغه وکتل وی صاحبه دا خو هغه انګریز چې کومې پیسې راوړي هغه ټول ستاسو په بوټانو کې ورکړي دي وی اوس یې راواخله بس ته دوره سپکوی ما الله وایي چې تی نه اخلي نو ستا په پیزار کې به پې ورکم نو بس ستا پیزار کې به ورکړي نو هغه به بیا خمې خامخا وی چې خپل حیرانې نو راوچتې کوي زه ولې ګوتې نه وړم هلته یې ورکه ناظم له د دیني ادارې دې هم دقه شان به چلېږي او د علماو ته هم دا عرض کوم چې د قرآن آیت وایي نو دا وایي چې د آیت مې ووایي الله په مخ د ځمکه خپل نامنون کې وږي نه پرېږدي چې زه د آیت د قرآن مجید وایم څنګه به ما الله رب العزت وږي پرېږدي چرې به هم نه کېږي داسې اسباب الله د غیبو د خزانو نه برابروي بهرحال دا ډېره مبارکه موقع ده د قرآن مجید د ختماتو د دې مدرسې دپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د هغې د کال ثمرات موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې د دې حافظانو ماشومانو ناظره خوانو په شکل کې وینو او بیا راته په دغه لږ وخت کې الحمدلله دا اندازه او معلوماتو شو چې دا مدرسه په ډېر لږ وخت کې الله تعالی برابر کړه سر ته ورسوله الله دې ورسره وسعت او برکت هم ورکړي الله دې نور هم کلاو کړي دا د دین چوړای دي دا د اهل حق علما او ځایونه دي د دې نه د الله د وحدانیت د محبوب د رسالت او د ختم نبوت نارې وخوريږي د دې نه د علم چینی خوريږي د دې نه د قران او د حدیث ترویج او اشاعت کیږي او د ملکونو خلکو ته الله رب العزت د دې قرآن مجید برکاتم د دې علاقو نه ورکوي یاد ساتئ ستاسو مینا ستاسو محبت خدمت دا ضایع کیږي نه دا تاسو وینئ د مدارسو شکل کې د دعوت و تبلیغ په شکل کې د تصوف او د طریقت په شکل کې
او د مبلعین او مصنفین او مقررین په شکل کې په اطرافو کې په هواګانو کې هغه आवाजونه خوريږي په دغه علماو باندې هم چا خرچه کړی وي په دغه علماو باندې هم چا مینه کړی وي محبت او خدمت به ورل کړی او محبت به ورل ور کړی دا غي ثمرات ویني چې څوک الله رب العزت دا غي په وجه باندې دین تراولي باغی کې دا چا پورا یې سره چا چې دین کې دغه طالب او دغه عالم سره امداد کړي باقی قرآن مجید یو عجیب حکمت والا کتاب دے انتہائی انقلابی کتاب دے د انسان په وجود کې انقلاب راولي په ژوند کې انقلاب راولي په کور کې انقلاب راولي په ماحول کې انقلاب راولي ورای دا ټول خبرې درته کوم سره خو زه درته وایم دا مدرسه ده د قرآن مجید او د کتابونو د درس او تدریس د قرآن او د حدیث یو مدرسه ده لږ وخت شوی ده تاسو وګورئ دې په ماحول کې انقلاب د چا په شکل د دې ماشومانو په شکل کې راوستو که دا مدرسه نه وه دا ماشومان به دلته ناستو نه وه دا علما چې تاسو وینئ په دې سټیج باندې دا نوراني چهرې دا به تاسو ته ښکاره شوي وي او زه تاسو ته وایم دې ماحول ته څومره لوی خیر او برکت ورکو که چېرې دا مدرسه نه وی که د چا کور وی بلپر دلته د دومره خلکو د راجمع کېدو بل څه خبره او جواز جوړېدو که راغلي خلک به راغلي چې دا ولې دومره خلک راجمع شوي دي دا د قرآن هغه برکت انقلاب راولي امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه به دا په ډېر په جړا کې وي او یو صحرا ته به وتلو هغه صحرا کې به ولاړو او د دنیا خبرې به د ځان سره وکړي محکوم چې سکون هغه ورته وي امیر المؤمنین تاسو اکثر دې صحرا طرف ته ورشئ یو جاړئ مو ځان سره وایي وی زه د خپل نفس تخکته کولو دپاره کله دې صحرا ته وځم او په هغه صحرا کې زه دا آواز وکړم چې وا عمره خبرې دا کومه صحرا ده دا هغه صحرا ده چې تا به پکې اوښان سرول عمره پیژنې دا هغه صحرا ده چې تا به پکې اوښان سرول او عمره ودې پیژنده دا هغه صحرا ده چې د اوښانو په سرولو پکې هم نه پوهېدې نو چې کله به عمره کور ته رالې نو په کور کې به ستا خور فاطمه بنت خطاب هغې به ته بالله خبرې درته وکړي درته به وي عمره خدای بخلي دا څه کوې اوښان ومو نشي مړولی هغه صحرا ته ده چې کوم ځای اوښان مړېږي ته اوږي اوښان راولې ته دومره نه پوهېږې ساده ته دومره لاوبالی ته دومره بې پروایي چې د اوښانو د سرولو ځای هم نه پېژنې په دې خو خواله ښه پوهېږي ولې نه پوهېږي او وی پلار خو به کله کله ووهلم راته به وي چې اوښان بوځي اوږي او اوږي واپس راولې نو زه به ووهلم عمره د اوښانو د سرولو چل درله نه درتلو خدا خو شکر وباسه چې الله رب العزت د محبوب رسول الله مبارک ټولو مجموع وایي صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم د محبوب رسول الله مبارک صحبت ته بوتلی او د قرآن مجید تلاوت دی واورېدو په هغې دی الله رب العزت په ژوند کې انقلاب راوستو عمره خیال لیدی د اوښانو په سرولو په پته نه پوهېدې او الله رب العزت در له دومره لوی حکومت درکو الحمدلله عمره ستا په عمارت کې د فرات په غاړه باندې یو سپی وموهه تندې نشي مړېدی ځکه تا ته پته ده که هغه تندې مړ شو د عمر نه به تپوس کېږي معلومه شوه چې دا ناپوهتیا د عمر چې وه نو دا د جاهلیت د دور وه او الله چې دله پوهه درکړه د محبوب په صحبت کې او د قرآن په برکت دله الله پوهه درکړه دا دومره لویه پوهه درله الله درکړه حضرت عمر کم لوی ریاست و څومره لوی حکومت و الله ورله څومره لوی تدبر ورکړو څومره لوی فراست د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو مصداق مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا هغه عمر چې د اوښانو د سرولو په پته نه پوهېده خو چې الله رب العزت ورته صحبت د نبی علیه السلام د اسلام دولت د ایمان دولت او د قرآن برکت ور نصیب کو نو یاد ساتئ رونو حضرت عمر به رای ورکوله قرآن چې به نازل شو حضرت عمر به رای ورکړه د قرآن د آیت او د حکم مطابق به الله رب العزت د عمر په زړه کې او په سینه کې هغه خبره راوسته
او مطابقت به هغې سره راغلو. اللہ رب العزت فرمائے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تاسو ته د الله د جانب نه یو نور درغی، نور الانوار. نور الانوار څوک دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. بعضې خلک مونږ چې نور د نبی علیہ السلام نوم سره وو نو هغوی وایي چې دی یو بریلیان دی، چې مونږ وایو چې خدای پاکه نه مونږ هغوی منو نه دا نور منو. دا اوس چې تاسو واورېده چا وی چې لوړه که جوړه ښه ده وخوې په دواړو دی بلا راشي. مونږ دواړو مصیبت دی. دا څه مصیبت دی؟ د یو ځل په انټرچینج باندې پورې کېدم نو یو پنجابي پولیس والا ہوئے فوجی وی چې صاحب جی آپ پیر ہے؟ میں یہاں پیر ہوں. پیر داسې لفظ دی سړی په ډېر پریا کې نه راځي. ما دا بس صحیح ده. عالم چې ووایي نو هغه وایي یاره زه نه یم، کاري چې ووایي هغه وایي زه نه یم، که یې نوم ونه وایي خو پیر خو داسې نه ده بس ټیک شو پیر یم. چې لږ مخکې لاړم میں بیا گاڑی راوروسته که فوجی نے میں آواز ورکړو میں پیر ہوں لیکن پنجاب والا نہیں ہوں میں پٹھان پیر ہوں. بھی فرق ہے اس میں بہت فرق ہے. وہ لوگ آپ کی طبیعت کے مطابق بات کرتے ہیں اور ہم الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی ہے ہم کہتے رہتے ہیں اور کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے. ہم نے بھی سنا ہے کہ پٹھان ماشاءاللہ یہ ہے وہ ہے. میں دا خود تب شکر وبا صحیح زمونږ د والد صاحب شاګرد دی، ستاسو ټولې پېژنې قاضي فضل الله صاحب دامت برکاتهم العالیہ امریکا کې دی. هغه ته چا ووی آپ پیر فقیر مانتے؟ پنجابی ورته وی. هغه ورته وی چپ رہو، پٹھانوں پر ہم نے اللہ اور رسول کو بہت بہت ہی مشکل سے منوایا ہے. تو خو پیر یاد ہے چې خدای ومني او رسول ومني در سره دا ډېره لویه خبره ده. بس هغه دغه دوه نور پکې نور خبرې به نه کوي. خورونو یاد ساتئ. نور مې ځکه ووایي چې پنجاب کې وم یو ځل او د دې نور خلکو په مدرسه ورپېښ شوم، چا پکې دعوت را کړو. بیا د مانګه سالکینو طالبانو ووایي چې ګورې بالکل چې دې مدرسه کې تقریرونه کې دا خو د نورو خلکو. میں ځه خدای دې خیر کې د هغه هغه مشر چټ راولېږه وی ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے تو آپ قرآن کے ختم کے موقع پر حضور کی سیرت کو بیان کریں. ماذا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میں اللہ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، آپ کو اللہ کی جانب سے ایک نور دیا گیا ہے اور ایک کتاب مبین قرآن مجید دیا گیا ہے. نماورتہی تو میں کہتا ہوں کہ نور سے کون مراد ہے؟ ما علماء تدا سے قتل وی حضور مراد ہے. میں نے کہا حضور مانتے ہیں؟ حضور کا لفظ بھی تو آپ نہیں مانتے. بیا میں ورتسو ہوئے میں حضور نور ہے لیکن پنجاب والا نور نہیں ہے، صرف نور نہیں ہے، نور الانوار ہے. صرف نور تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے. اگر ہم کہیں نور ہے تو یہ حضور کے شان کے مناسب نہیں ہے، کیونکہ حضور کو اللہ نے نور الانوار بنایا ہے. جس کو بھی محبت کی نظر سے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نور بنایا ہے. عمر کے بارے میں رات کو دعا مانگتا ہے اللہم اہدی احد من العمرین، اے اللہ عمرین عمر بن حشام اور عمر بن الخطاب میں ایک کو مسلمان کر دے، ہدایت دے دے. تو کئی دنوں کے بعد حضور کو عمر بن حشام کی ہدایت کی دعا سے منع کیا گیا. پھر حضور نے ایک ہی دعا مانگنی شروع کی. حضور فرماتے تھے اللہم اہد عمر بن الخطاب. صبح ہوا عمر حضور کے قتل کے ارادے سے آیا لیکن حضور کے مرید کی شکل میں حضور کی صحبت میں شامل ہوا. میں تاسو وګورئ خو میں تاسو چې کوم نور باندې جګړې کوئ مونږ وو هغه نور نو نبی علیہ السلام چې ښکارېده نه. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام داسې نورو چې ټولې دنیا لیده او بیا هم نورو. او مونږ خو وو تاسو وایي چې حضور نورو که نور نو
مونږ وو حضور په وجه باندې خو ټوله دنیا نور ده دوام چې د انور رڼا کوي دا هم د نبی علیه السلام برکت دی چې په شپه کې ستوري بلیږي دا ځلیږي دا هم د نبی علیه السلام برکت دی چې سپوږمۍ د څوارلسمې شپې ته ورسي دا هم د نبی علیه السلام برکت دی چې ګلاب هم سور دی هم خوشبویه دی دا هم د نبی علیه السلام برکت دی او څوک وایي چې سوری وو او که نو زه د احمد پراز دا شعر اکثر و بیشتر وام لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کا نتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کا نتا میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا خلق وای ستا سایه نه و سوری دی نو زه هم ستا د سوري لاندې خو کائنات ودان دي که ستا سوری نی نو بیا کائنات چرته دی لولاک لما خلقت الافلاک که چېرې ته نه وې حبیبه که چېرې ته نه وې د افلاک بنو د اسمانونه بنو هېڅ شی بنو نورو قرآن سره تعلق ساتئ اخیره کې درته وایم دریو څیزونو سره تعلق ساتئ مساجدو سره مدارسو سره خانقاهونو سره ما سره وایي مساجد مدارس خانقاهونه صحیح اهل حق علماء سره صحیح پیرانی طریقت سره به تعلق ساتو هغه علماء سره به تعلق ساتو چې د الله مینه راته ښیي هغه پیرانو سره به تعلق ساتو چې د الله معرفت راته ښیي تاسو زما په خبره باندې پوه شوئ دغه درې ځایونه دي دعوت او تبلیغ دې سره تعلق ساتي ګورئ دې سره تعلق ساتي هر یو اهل حق جماعت چې هغه د دریو ځایونو سره تعلق ساتي مسجد دی مدرسه ده او خانقاه ده تاسو به وایئ چې مونږ به ته به بلې فرقې والا وایي چې جومات ته راشه نو بیا به څه کوو زه وایم ته تپوس وکړه مسجد سره مدرسه مني هغه به درته وایي یاو وایي خانقاه ورسره د صحیح علماو مني دغه ځای کې به دی غلی شي ورته وایي نه که نه درې واړه به راسره ته مني نو زه در سره جومات ته ځم نشي کېدی بغیر د دې دریو طبقو نه په مساجدو کې چې کوم الله والا ناست دي په مدارسو کې کم ناست دي په خانقاهونو کې صحیح اهل حق پیران چې ناست دي هغه صحیح دي مونږ ته څوک وایي دی به څنګه پېژنو مونږ وایو چې ټماټر وله پیاز وله سیب وله ورشي او نور میوو دانو له او سبزو له نو ډډه په ډډه باندې اړه خپلې پیسې نه خرابې او چې چېرته ورشي نو پیر دکه شان نیسي تپوس دې نه کوي چې دا پیر مسلمان دی او که کافر دی دوره خو تپوس کو که نه چې عقیده یې څه ده تا ته خو به څوک چېرته په پنجاب کې میلاو شي هغه به د خپل ځان د حال نه ني خبر او ته به وایې دا الله ته مې رسوي الله ته به دې ونه رسوي هغه خپله نه دی رسېدلی تا به څه ورسوي علماء حق سره تعلق او محبت ساتئ د دې مدرسې دا دستاربندي دی الله مبارک وګرځئ صرف په آخر کې یو دوه وارې ذکر کوم دې ذکر سره ډېرې فایدې او برکات وي باقي ذکر او اذکار خپل کوئ خو صرف د دې مجلس د نورانیت دپاره او د دې مدرسې د برکت دپاره به یو څو وارې ذکر وکړو بسم الله الرحمن الرحیم قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ